بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد نعیم لالی حمیدزی چې په ولسي جرګې کې وکیل وم، د کندهار د خلکو استازی وم. زما پر نامه باندې جعلي هایډیانې جوړې شوي دي په ټویټر کې، په فیسبوک کې، چې دا په ما پورې هېڅ تړاو نه لري چې د کومې جبهې ملاتړ کوي، یا د مقاومت جبهه یا یا نور جبهې دی. ما د هېڅ جبهې ملاتړ نه دی کړی، نه زه د کومې جبهې ملاتړ کوم. زموږ غوښتنې مشخص دي. په افغانستان کې زموږ د طالبانو سره د باندې راوتل هم مشخص دي. دا په دې معنا باندې نه ده چې زه د کومې جبهې ملاتړ وکړم. او زه او زما ملګري، زموږ قوم او زموږ خلک تر اوسه پورې د کومې هېڅ جنګي ډلې ملاتړ نه دی کړی. هر هغه جنګي ډله چې د افغانستان ملي ګټې ورته ارزښت لري، نو د دغسې مسایلو څخه د استفاده نه کوي چې د خلکو نومونه استعمالوي چې پلانکي زموږ د ډلې څخه ملاتړ وکړي. زه د هېڅ ډلې څخه ملاتړ نه کوم. په خاصه توګه دغه کومې جنګي جبهې چې اوس جوړې دي، خاص تعلق په یوه منطقه پورې لري، په یوه خاص ولسوالي ولایت پورې تعلق لري، یا په خاص اس پورې لري. نو در هغه وخت پورې چې د ټول افغانستان خلکو تصمیم نه نیولی، زه یوازې او ملګري او زموږ قوم د جنگ تصمیم در هغه وخت پورې نه نسو، در کومه وخت پورې چې زموږ قوم فیصله نه کړې او زموږ ملګرو فیصله نه کړې. دا زما د وس کار نه دی چې زه دا فیصله وکړم، د کومې جنګي ډلې ملاتړ وکړم. دا بې ځایه خبرې دي. او هغه څوک چې په افغانستان کې یو لویشته ځای ورپاته نه دی، دوی غواړي چې د طالب په مقابل کې جنګ وکړي او د په شکل د اشکال د خلکو نومان یادوي. نو دا زما نوم چې یاد کړی دي، دا د دوی نظر دی، زما نظر نه دی. زما خپل نظر د خپلو ملګرو او د خپل قوم نظر دی. مننه.